دومره چې حد درته هودی نشم دومره چې حد درته هودی نشم دومره خفه کېږم ستا د تلو سره. السلام علیکم ګرانو کتونکو، د خپل قربانګار لم له طرفه د مینې او خلوص نه ډک سلامونه منظور کړئ. ګرانو کتونکو، هریچن ټي وي وړاندې کوي ستاسو دپاره پروګرام نوی سحر. په دغه پروګرام کې موږ د خپل ادبي ملګرو سره ملاویږو، د هغوی سره خبرې اترې کوو، د هغوی نه کلام نیم هم اورو. هم په دغه سلسله کې نن موږ راغلي یو پېښور ملاګوري ته د یو ډېر تکړه شاعر، د یو زلمي شاعر شهسوار رضا صاحب خواله. زړه مو غواړي چې د هغه سره خبرې اترې هم وکړو، د هغه نه کلام نیم هم واورو. د انتظار ګړۍ به ختمې کړو، مخامخ به شو د هغوی سره. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام صاحب. اول ستاسو ټولو نه مخکې ډېره زیاته مننه کوم چې هریچن ټي وي پروګرام کې مونږ له برخه راکړه او خپله مینه هم راسره شریکه کړه. یقینا ستاسو په هڅه په دې پروګرام راوړو ډېر زیات خوشحاله یم او الله یې هر وخت وکړي چې هر وخت تاسو راشئ. مننه مو کوم شهسوار رضا صاحب، وختونه مو څنګه تېرېږي؟ شکر دی وروره، الله کرم دی. تر دې دمه ښه په مزه کې یو، د ژوند نه خوندونه اخلو. شکر. شهسوار رضا صاحب، د ادب سره مو تړون د څومره وخت نه دی؟ یاره ادب سره تړون خبره دغه 9مه میاشت او 2018 نه اړیکه لرو. یعنې 2018 نه تاسو د ادب سره تړون لرئ. ډېر ښه دی جي. شهسوار رضا صاحب، ډېر کار مو په څه باندې کړی دی؟ یعنې په نظم، غزل، ټپه وغیره په څه مو ډېر کار کړی؟ ډېر زیات کار خو مې په غزل کړی، نظم مې لیکلی او ټپې مې لیکلي، خو ډېر زیات کوشش په غزل باندې کوم. غزل ملګري هم ډېر زیات خوښوي او د غزل نن سبا دور هم دی، نو د دې غمه غزل باندې ډېر کار کوم. نور مې هر یو څیز لیکلی. ډېره ښه. یعنې تاسو ترجیح غزل له ورکړې ده. شهسوار رضا صاحب، کتاب مو چاپ شوی دی یا دې طرف ته اراده لرئ؟ صاحب ستاسو خبره ټیک ده، خو زما شاعري تقریبا دغه 2 کال نیم به پوره کېږي انشاءالله. نو زه کوشش کوم چې داسې لیک وکړم چې هغې کې څه مطلب وي، مطلب خلک ترې هغه واخلي. نو انشاءالله ضرور چې داسې لیک زما وشي او د کتاب لایق شي، نو انشاءالله زه به ضرور کتاب چاپ کوم. خو داسې ساعت مې ځکه ورته څه اراده نشته چې مواد هم راسره کم دي او داسې خپل غزل راته د کتاب جوګه هم نه ښکاري. نو انشاءالله چې کله مې کتاب جوګه شو غزل، بیا به زه ضرور هغه کوم، چاپ کوم. الله دې وکړي چې ستاسو دا کوشش کامیاب شي، ځکه چې مینوال تاسو ډېر غواړي، تاسو ډېر اوري. شهسوار رضا صاحب، واجدلي وایي چې د ادب لپاره دا کمې هلې ځلې کوي، دې ته تاسو په کوم نظر باندې ګورئ؟ بس دې ته خو زه ډېر ښه نظر باندې ګورم او الله یې وکړي چې دغه شان د پروګرامونه روان دي داسې ټولو ملګرو. او یقینا ډېر زیات ځکه خپل ځاني ووایم نو زما غزل کې هم د ستاسو چینلو سره ډېر فرق راغلی. مخکې به موږ داسې لیکل کول چې څوک په هم نه اورېدل، بس ځان نه به لګیا به و. شکر د الحمدلله ښه شاعران اورو، د هغوی نه زده کړې کوو مطلب، او دا ګورو چې ښه شعر مونږ هم ولیکو خلکو غوندې کې. نو ډېر زیات ښه نظر باندې ورته ګورم. الله یې وکړي چې د دوی دا پروګرام همدغه شانې جاري وي. یو جهان مننه مو کوو. شهسوار رضا صاحب، د هریچن ټي وي کتونکو ته، خپلو مینوالو ته به څه ډالۍ کوئ؟ شعرونه به ورته ډالۍ کړم او د شعرونه د غزل نه مخکې 2-3 شعرونه چې یو شعر به تیوایم چې شپه او ورځ پې تېرومه دواړه سور کې، شپه او ورځ پې تېرومه دواړه سور کې، د یو ښکلي کس تصویر دی راسره کور کې. مننه. او غزل دی چې زما د عمر سره سم دی غم دی، زما د عمر سره سم دی غم دی، پکې تیاره ده او تورتم دی غم دی. مننه. زما د عمر سره سم دی غم دی، پکې تیاره ده او تورتم دی غم دی. کستا په لاسو کې ټوپک دی غم دی، کستا په لاسو کې ټوپک دی غم دی، زما په لاسو کې قلم دی غم دی. مننه. کستا په لاسو کې ټوپک دی غم دی، زما په لاسو کې قلم دی غم دی. هیڅ خوشحالۍ د ژوندون پاتې نه دي، هیڅ خوشحالۍ د ژوندون پاتې نه دي، بس په هر لور په هر قدم دی غم دی. مننه. هیڅ خوشحالۍ د ژوندون پاتې نه دي، بس په هر لور په هر قدم دی غم دی. او حال رانه مه پوښته ناصحه د زړه، حال رانه مه پوښته ناصحه د زړه، زه یم مظلمې دی او زغم دی غم دی. مننه. او ته راله غم د پاسه غم راکوې، راله غم د پاسه غم راکوې، ته راله غم د پاسه غم راکوې، مړه دا شته را باندې کم دی غم دی. مننه. په شهسوار دا ستا خوږې خبرې، په شهسوار دا ستا خوږې خبرې، د زړه زخمونو له مرهم دی باقي غم دی. ډېر ښه دی جي، ډېر خوندور، ډېر زړه پورې کلام. کتونکو راغلي یو مونږ پېښور ته د یو زلمي شاعر شهسوار رضا صاحب خواله. ډېر خوندور او ډېر نوموړي کلامونه لیکي. د یو کلام فرمایش پته نه بل هم کوو، نو څنګه مو خوښه ده شهسوار صاحب؟
ولې نه وروره زما غزل ستاسو نه قربان دي. دا غزل دی چې کمې په شونډو به خندا وه نو خبره دا وه، کمې په شونډو به خندا وه نو خبره دا وه، زما اشنا وفا وفا وه نو خبره دا وه. نه کمې په شونډو به خندا وه نو خبره دا وه، زما اشنا وفا وفا وه نو خبره دا وه. کستا کنزل کول رټل کول نو مالم راتلل، کستا کنزل کول رټل کول نو مالم راتلل، زما پسترګو کې حیا وه نو خبره دا وه. مننه. کستا کنزل کول رټل کول نو مالم راتلل، زما پسترګو کې حیا وه نو خبره دا وه. زما او ستا که به خبرې ورسته ورځ اوږدېدې، زما او ستا که به خبرې ورسته ورځ اوږدېدې، پکې لګیا ټوله دنیا وه نو خبره دا وه. مننه. زما او ستا که به خبرې ورسته ورځ اوږدېدې، پکې لګیا ټوله دنیا وه نو خبره دا وه. او که ستا خیرې به په ما نه لګېدې دا وجه وه، ستا خیرې به په ما نه لګېدې دا وجه وه، زما به ستا پسې دعا وه نو خبره دا وه. مننه. که ستا خیرې به په ما نه لګېدې دا وجه وه، زما به ستا پسې دعا وه نو خبره دا وه. دلته کې ځکه به چا سره ښه نه کول، دلته کې ښه کول ګناه وه نو خبره دا وه. مننه. دلته کې ځکه به چا سره ښه نه کول، دلته کې ښه کول ګناه وه نو خبره دا وه. ما شاسوار د اشنا هره یوه ځکه وړله، ما شاسوار د اشنا هره یوه ځکه وړله، هغه زما بدن کې ساه وه نو خبره دا وه. ډېر ښه جي، ډېر زړه پورې کلام مو را سره شریک کړلو شهسوار صاحب. شهسوار رضا صاحب د هریچن ټي وي کتونکو همیشه د غوښتنه وي، د هغوی دغه فرمایش وي چې تاسو کوم یو لیکوال له هم لاړ شئ، د هغوی نه به د هغوی د خوښې یو کلام ضرور اوروئ. دغه فرمایش به را سره پوره کوئ؟ ولې نه، ضرور انشاءالله. د دغې نه مخکې یو نوی شعر چې کچا به دارنګه حساب سکوله ګپې کاوه، کچا به دارنګه حساب سکوله ګپې کاوه، د یار تشبیه کچا ګلاب سکوله ګپې کاوه، کچا به دارنګه حساب سکوله ګپې کاوه، د یار تشبیه کچا ګلاب سکوله ګپې کاوه. او دغه غزل دی چې تر یو سهار بل سهار انتظار، تر یو سهار بل سهار انتظار، ولا چې ستړی کړم د یار انتظار. مننه. تر یو سهار بل سهار انتظار، ولا چې ستړی کړم د یار انتظار. ته په کلار کلار خوبونه کوه، ته په کلار کلار خوبونه کوه، زه درته کړم ناقرار انتظار. او ما درته نه ویل چې ځان دې ساته، ما درته نه ویل چې ځان دې ساته، او ما درته نه ویل چې ځان دې ساته، ورته کوه اوس انتظار انتظار. مننه. ما درته نه ویل چې ځان دې ساته، ورته کوه اوس انتظار انتظار. څوک به ماړه وي د یو بل په مینه، څوک به ماړه وي د یو بل په مینه، زما د خوار په نصیب خوار انتظار. هیڅ د دنیا په کار کې کار نه لرم، هیڅ د دنیا په کار کې کار نه لرم، زما همدغه دی روزګار انتظار. زما په غم کې ورله خوب نه ورځي، زما په غم کې ورله خوب نه ورځي، زما په غم کې ورله خوب نه ورځي، اوس هم کوي به شهسوار انتظار. بیا ووایه دا شعر دی یو ځل بیا ووایه. مننه. زما په غم کې ورله خوب نه ورځي، اوس هم کوي به شهسوار انتظار. ډېر ښه جي، ډېر زړه پورې کلام مو را سره شریک کړلو شهسوار رضا صاحب. شهسوار رضا صاحب د هریچن ټي وي کتونکو ته به څه پیغام ورکوئ؟ پیغام خو به ورته دا ورکړم چې په خپلو کې مینه خوره کړي او د زندګۍ نه خوندونه واخلي، د زړونو نه دا کینې نفرتونه دا وباسي او دا په مینه بدل کړي. یو جهان مننه مو کوو شهسوار رضا صاحب چې خپلو مینهوالو ته به د مینې او د محبت دغه پیغام مو ورته ورکړلو. مننه کوو چې شهسوار صاحب تاسو راغلی، موږ له مو وخت راکړو، زموږ سره مو ناسته وکړله. یو جهان مننه. مننه د واجد علي صاحب هم چې د هغوی په تعاون سره زموږ پروګرام نوې سحر چلیږي. انشاءالله تر بل پروګرامه پورې خپل قربانګار علم او کیمرامین تحسین الله ته ورکړي اجازه. چېرته کې هم یې ښاد آباد او بریالي اوسېدلو. الله په امان.